راځو یو بل اپریټرز موږ سره دي چې ریلیشنل اپریټرز دي. ریلیشنل اپریټرز موږ سره د کمپیریزن لپاره استعمالیږي چې په دې باندې موږ ویلیوګانې کمپیر کوو چې د لیفت سایډ ویلیو موږ سره لویه ده یا کوچنۍ ده یا د رایټ سایډ ویلیو موږ سره کوچنۍ ده یا لویه ده یا دواړه موږ سره مساوي دي یا نه. او دا به همیشه موږ سره بولین ویلیو ریټرن کوي، یعنی یا به ټرو ریټرن کوي موږ سره یا به فالس ریټرن کوي، یعنی یا به 1 موږ سره ریټرن کوي یا به 0 موږ سره ریټرن کوي. او دا چې موږ سره دی ګریټر دن لیس دن less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to، دا ان شاء الله په ترتیب سره یو یو موږ وایو. او دا چې موږ سره زیات استعمالیږي هغه موږ سره په کنډیشنز کې استعمالیږي او لوپس کې د کمپیریزن لپاره استعمالیږي چې په دې باندې موږ ویلیوګانې کمپیر کوو. راځو کوم ډولونه موږ سره دي. اول موږ سره چې دی هغه ګریټر دن دی. ګریټر دن موږ سره څه کار کوي؟ ګریټر دن موږ سره ګوري، مثال زه لیکم 15 دا لوی دی د دریونه. دا موږ سره چې کوي چې د لیفت سایډ ویلیو دا لویه ده د رایټ سایډ د ویلیو نه، که چېرته دا لویه وي دا ما سره ټرو ریټرن کوي، یعنی ما سره به 1 ریټرن کوي. که چېرته کوچنی وي دا بیا موږ سره فالس ریټرن کوي، یعنی 0 به ما سره ریټرن کوي. همدارنګه لیس دن، مثال زه لیکم 15 لیس دن 10. دا موږ سره ګوري چې د لیفت سایډ ویلیو دا کوچنی ده موږ سره د رایټ سایډ نه، که چېرته کوچنی وي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي، یعنی 1 به موږ سره ریټرن کوي. او که چېرته فالس وي که چېرته موږ سره کوچنی نه وي یعنی لویه وي دا موږ سره فالس ریټرن کوي، یعنی دا موږ سره 0 ریټرن کوي. همدارنګه دا نور ګریټر دن آر ایکول ټو، مثال زه لیکم 15 greater than or equal to 5. دا موږ سره چې کوي چې د لیفت سایډ ویلیو دا لویه یا مساوي ده د رایټ سایډ نه، که چېرته لویه یا مساوي وي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي، یعنی 1 به ریټرن کوي. او که چېرته مساوي نه دا موږ سره فالس یا به 0 موږ سره ریټرن کوي. همدا هم او equal to چې دا موږ سره ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات استعمالیږي. مثال زه وایم 15 equal to 5. 15 دا موږ سره مساوي دی د 15 سره. که دا موږ سره چې کوي چې د لیفت سایډ ویلیو چې ده یعنی 15 دا د رایټ سایډ د ویلیو سره مساوي ده یا نه، که چېرته مساوي وي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي، یعنی 1 ریټرن کوي. او که چېرته مساوي نه وي دا موږ سره بیا فالس ریټرن کوي، یعنی 0 دا موږ سره 0 ریټرن کوي. بل موږ سره ناٹ ایکول ټو، مثال زه لیکم 15 not equal to 4. که چېرته دا 15 not equal یعنی مساوي نه وي د څلورو سره دا موږ سره ټرو ریټرن کوي، یعنی 1 به ریټرن کوي. او که چېرته مساوي وي دا موږ سره فالس یعنی دا موږ سره 0 ریټرن کوي. راځو پریکټیکل برخه کې ګورو چې ستاسو د لا ښه پوهاوي لپاره چې تاسې ښه پوه شئ. دا داسې ځای نه زده کېږي، که پریکټیکل برخه کې انشاءالله تاسې وګورئ تاسې به ښه پوه شئ. راځو پریکټیکل برخې ته. راځو آی ډي خلاصو. هیش include iostream using دلته فاصله نه ورکې std. دا ریټرن 0 مونږ ولې لیکو دا انشاءالله بیا وروسته وایو. صرف تاسو اوس وګورئ چې څه کیږي او ولې کیږي. راځو زه یو ویریبل جوړوم A او هغې ته زه ویلیو اساین کوم لس. زه یو بل ویریبل جوړوم B هغې ته زه ویلیو اساین کوم 20 او زه یو بل بولین ویریبل اخلم او هغې کې زه دا کوم ریلیشن اپریټرز چې دي د هغې نه چې کوم بولین ویلیو راځي هغه دغې ویریبل ته موږ اساین کوو.
مثال اول زه A greater than B اوس راځو دا پرنټ کوو A greater than B A لوی دی د B نه A خو کوچنی دی نو دا موږ سره زیرو یا فالس ریټرن کوي راځو ګورو یې زیرو یې موږ سره ریټرن کړ ولې چې A چې دی دا موږ سره د B نه دا کوچنی دی A لس دی او B شل دی راځو بل less than اپریټر موږ ګورو مثال A less than B دا موږ سره ټرو ریټرن کوي ولې چې A لس دا موږ سره د B نه دا کوچنی دی راځو ګورو یې موږ سره ټرو یعنی 1 ریټرن کوي راځو بل greater than or equal to اپریټر موږ کاروو دا موږ سره فالس ریټرن کوي ځکه A دا موږ سره د B نه کوچنی دی لوی او مساوي خو نه دی موږ سره فالس یعنی زیرو ریټرن کوي بل اپریټر موږ ویلی وو د less than or equal to دا موږ سره ټرو ریټرن کوي ځکه دا A دا د B نه کوچنی دی او بل اپریټر موږ ویلی وو A equal to B A د B سره ایکول دی A خو د B سره ایکول نه دی دا موږ سره فالس ریټرن کوي یعنی زیرو به ریټرن کوي او اوس که موږ ولیکو A not equal B دا موږ سره ټرو یعنی 1 ریټرن کوي ځکه A مساوي نه دی د B سره اوس که موږ ولیکو دا موږ شل کو او موږ ایکول ټو ولیکو ایکول ټو موږ ولیکو دا موږ سره ټرو یعنی 1 ریټرن کوي نو د نن ورځې لپاره په دې ویډیو کې همدومره بس دی نن موږ څو شیان زده کړل اول اپریټر زده کړل چې اپریټر موږ سره څه شی دی بیا هم ارثمیټیک اپریټر زده کړل چې ارثمیټیک اپریټرز موږ سره څه شی دی او څه کار تر سره کوي د سره د پریکټیکل مثالونو او همدارنګه بیا موږ ریلیشنل اپریټرز وکتل چې هغه موږ سره څه شی دی او سره کوم کار سرته رسوي سره د پریکټیکل مثالونو ان شاء الله راتلونکو ویډیوګانو کې موږ د پاتې د کوم اپریټرز کوم ټایپس دي موږ سره لاجیکل اپریټرز دي موږ سره انکریمنٹ او ډیکریمنٹ اپریټرز دي همدارنګه موږ سره کوم یونری اپریټرز دي ان شاء الله په هغې باندې به بیا موږ غږیږو نو که زموږ ویډیو مو خوښه شوي حتما د خپل ملګرو سره شریکه کړئ او د چینل سبسکرایب کول مو د یاده ونه وځي او که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته